السلام علیکم د قدر وړ لیدونکو په خاص ډول د انلاین ایجوکیشن یوټیوب چینل مینوالو ستړي مشئ خدای دې وکړي چې ټول ښه او جوړ صحتمند اوسئ. د قدر وړ لیدونکو ستاسو لپاره نن ورځ موږ بیا یوه ډېره مهمه ویډیو اپلوډ کړې ده. خدای دې وکړي چې نننۍ ویډیو هم ستاسو د خوښې وړ وګرځي. نننۍ ویډیو زموږ د اف جي کوین په اړه ده. په نننۍ ویډیو کې تاسو ته ښایو چې څنګه کولی شو چې په اف جي کوین کې اکاونټ جوړ کړو. ټوله طریقه مرحله په مرحله ته ښایمه، ویډیو تر پایه تعقیب وساتئ. که څه هم په همدې نه څو ورځې مخکې هم موږ یوه ویډیو جوړه کړې وه، خو هغه ویډیو بیا لږ لانګ غونده وه. د اکاونټ جوړولو پرتله د اف جي کوین وضاحت هم پکې شوی و چې څه ډول کوین دی، په کومه طریقه. نو بیا بعضې ملګرو وویل چې ویډیو بیخي لانګ ده، که په دې اړه یوه ځانګړې ویډیو جوړه شي فقط په همدې اکاونټ جوړولو سټپونو باندې. نو موږ بیا په دې ته مجبور شو چې یوه بله کوچنۍ غونده ویډیو جوړه کړو، په همدې کې فقط د اکاونټ هغه سټپونه، هغه طریقه وښیو چې کوم څه ته اړتیا ده او په کوم ډول جوړیږي. ښه راځو مثال ویډیو بیا لنډ حالت ته درومي. راځم مثال د اکاونټ جوړولو طریقې ته. نو تاسو به اوس د اکاونټ جوړولو لپاره قدرمن لیدونکو د همدغه ویډیو ډسکریپشن ته راشئ. هلته یو لینک شته، ورسره لیکلي به وي چې د اف جي کوین د اکاونټ لینک یا د اف جي کوین لینک په هغې کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړه بیا تاسو ته همدا ډول یوه مرحله، یوه صفحه رادرومي. ښه نو قدرمن لیدونکو کله چې په لینک باندې تاسو کلیک وکړه بیا همدا ډول تاسو یوه براوزر ته بیایي. هغه اف جي کوین سایټ چې دی هغه په یوه براوزر کې خلاصیږي. تاسو به لومړی اکاونټ هم په براوزر د لارې د لینک د لارې جوړ کړئ. بیا به مثالي نه وروسته تاسو اپلیکیشن راډاونلوډوئ. ښه دلته همدا ډول صفحه راځي، اوس دغه صفحه اویلیبل کیږي. ښه دلته به تاسو راشئ، په همدې ځای کې دلته د ایمیل خانه کې به تاسو هغه ایمیل ادرس واچوئ چې کوم ایمیل ادرس فعال وي، ستاسو هغه ته لاسرسی لرئ. په دې ځای کې به هغه خپل ایمیل واچوئ. لاندې فرسټ نیم کې به تاسو بیا خپل نوم واچوئ، او دلته به بیا مثال لاست نیم کې تخلص واچوئ چې هر ډول تخلص تاسو لرئ، یا هر پارک نه کو که لږ څه بدل هم وي. ښه دلته په دې ځای کې دلته تاسو وینئ سلیکټ کانټري. په دې ځای کې بیا تاسو خپل هیواد انتخاب کړئ چې په کوم هیواد کې اوسیږئ. که افغانستان کې اوسیږئ افغانستان به انتخاب کړئ، نورو هیوادونو کې اوسیږئ هغه خپل ستاسو مطابق جغرافیایي موقعیت مطابق هیواد به انتخاب کړئ. ټول هیوادونه شته دلته، لکه پاکستان، ایران، داسې نوره اکثره هیوادونه په دې کې موجود دي، یا مثال د نوره امریکا دغه پرمختللي هیوادونه هم په دې کې شته. تاسو وینئ په دې لیست کې ټول هغه هیوادونه دلته شته او موجود دي. ښه کله مو چې دا برخه هم ترسره کړه، همدې څخه وروسته بیا دلته دا تاسو ریفریل کوډ وینئ، په دې کې بیا ستاسو نه ریفریل کوډ غواړي. خو تاسو چې کله په لینک کلیک وکړئ د همدغه ویډیو ډسکریپشن څخه همدې حالت ته همدې صفحې ته راشئ، بیا د لینک خپله اتومات ډول راخلي دا دلته انتخابیږي. که بیا کوډ یې راوچت نه کړه، مثال دا دلته ډایرکټ انتخاب شوی لیکل شوی نه وه، تاسو بیا همدا کوډ ولیکئ 680 همدا کوډ به واچوئ. لاندې به بیا پاسورډ واچوئ، داسې یو قوي غوندې پاسورډ به واچوئ، مثال چې په دې کې حروف، سیمبول، عدد هر څه شامل وي. بیا به هماغه پاسورډ دوباره دلته واچوئ په همدې کنفرم پاسورډ کې، او دلته بیا د زیږیدو نیټه انتخاب کړئ. په دا چې کله کلیک وکړئ په د ډیټ اف برت داسې یو زیږیدو نیټه به انتخاب کړئ چې 2018 کال وي یا 2000. عین مثال چې تاسو د 18 کلنۍ څخه کم حساب نه شئ، لوړ حساب شئ. ښه دا مو چې کله انتخاب کړئ، د نه وروسته بیا دغه چک ولګوئ. کله مو چې چک ولګوه په رجسټر او کلیک وکړئ، ستاسو اکاونټ به جوړ شي. کله مو چې په رجسټر کلیک وکړه بیا تاسو ته همدا ډول یوه صفحه رادرومي. نو قدرمن لیدونکو تاسو ته بیا همدا ډول یوه صفحه راشي. کله چې په رجسټر کلیک وشي دلته به ستاسو نه هغه ایمیل چې کوم ایمیل مو هلته د رجسټریشن د اکاونټ جوړولو په مرحله کې داخل کړه، او دلته بیا هغه پاسورډ دا به داخل کړئ. بیا به دلته په لاګین کلیک وکړئ، خپل اکاونټ ته به داخل شئ. خو کله مو چې اکاونټ په لینک سره جوړ کړه بیا تاسو کولی شئ چې اپلیکیشن هم راډاونلوډ کړئ. را به شئ تاسو پلی سټور ته، تاسو ته مې طریقه ښودلې هم وه، خو بیا وایم دلته زه راځم مثال پلی سټور ته، دلته به ولیکئ اف جي کوین. د پلی سټور څخه به د دغه خپل اپلیکیشن هم تاسو راډاونلوډ کړئ. ښه کله مو چې اف جي کوین ولیکه په همدې ترتیب دلته به کلیک وکړئ،
همدغه کوم اپلیکیشن چې دی دا به تاسو را ډاونلوډ کړئ. دا مو چې کله ډاونلوډ کړئ بیا په اوپن کلیک وکړئ. همدا ډول مرحلې ته به مو راولي. دلته به خپل هغه ایمیل هغه پاسورډ داخل کړئ او اکاونټ ته به داخل شي. ښه نو کله مو چې ایمیل پاسورډ داخل کړئ بیا تاسو همدا ډول خپل ډیشبورډ ته هم پیج ته داخلیږئ. د اف جي کوین ستاسو اکاونټ به مثال جوړ وي. تاسو په همدې ډول لاګین شئ. نو همدغه د هغه د اف جي کوین کې مثال په دې سایټ کې د اکاونټ جوړولو طریقه وه. تاسو به کټ مټ په همدې طریقه لاړ شئ. انشاءالله په نورو سټپونو نه هم جدا جدا ویډیو ته جوړومه. که څه هم په ویډیو کې ټول تشریحات شته د سټیک مثال د پیسو رالیږلو، خو په دې نه بیا هم زه جدا جدا ویډیو هم درته جوړوم چې تاسو ته اسانتیا وي. بیا په اسانۍ سره هغه کم څو دقیقې ویډیو کسئ یا کوم سټیپ ته مو چې اړتیا وي هغه تاسو ترسره کولی شئ. نو فعل حالا ښه وخت په خدای مې سپارلی یاست.